بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، ښه راغلاست درته وایمه په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. ګرانو دوستانو، زه نن په یو نوي ویډیو کې تاسو ته حاضر یم. نننۍ ویډیو چې زمونږ نوې ویډیو ده او دغه ویډیو ما جوړه کړې ده د فارسي ژبې زده کړې باره کې. دوستانو، ما مخکې د انګلیسي ژبې او د اردو ژبې زده کړې باره کې هم تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړي او دې نه وروسته به هم تاسو ته جوړوم. خو ما دې سره یو نوی کورس شروع کړ چې هغه د فارسي ژبې زده کړې کورس دی. نو دوستانو، دا زما لومړنۍ ویډیو ده. نو که تاسې غواړئ چې دغه فارسي ژبې کورس هم تاسې زه شروع کړم او تاسو ته یې بشپړ کړم، نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ ویډیو در سره شیر کړئ. په کمنټ کې خامخا موږ ته ولیکئ چې مقصد دغه کورس موږ ته تکمیل کړه یا بشپړ کړه. نو دوستانو، ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسې زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، نو بیا هم هیله درنه کوم چې زموږ یوټیوب چینل آنلاین لره در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی جمله: من خسته هستم. زه ستړی یم. من خسته هستم. زه ستړی یم. من میروم خواب میکنم. من میروم خواب میکنم. زه زم خوب کوم. زه زم خوب کوم. من زه میروم زم. من میروم زه زم خواب میکنم خوب کوم. به من خواب میآید. به من خواب میآید. ما ته خوب راځي. ما ته خوب راځي. به من ما ته خواب خوب میآید راځي. من کار خانگی دارم. من کار خانگی دارم. زه کورنۍ دنده لرم. زه کورنۍ دنده لرم. من زه کارخانگی کورنۍ دنده دارم لرم. این آسان است. این آسان است. دا آسان دی. دا آسان دی. این دا آسان است. آسان دی. این مشکل است. این مشکل است. دا سخت دی. دا سخت دی. این دا مشکل سخت یا مشکل است دی. دوستانو، یادونه باید وکړم چې نننۍ ویډیو زموږ د فارسي ژبې زده کړې باره کې تاسو ته جوړه کړې ده او انشاءالله په راتلونکي کې به هم نورې ویډیوګانې جوړوم. که تاسو بیا هم غواړئ چې تاسو د فارسي ژبې کورس مکمل کړم، نو زموږ ویډیو خامخا در سره لایک او شیر کړئ. تشناب کجاست؟ تشناب کجاست؟ تشناب چرته دی؟ تشناب چرته دی؟ تشناب بیت الخلا یا تشناب کجا چرته است دی؟ اون او طرف. اون او طرف. ها پورې خواته. ها پورې خواته یا او طرف ها خواته. بیا به طرف من. بیا به طرف من. زما خواته راشه. زما خواته راشه. بیا راشه به طرف من. زما خواته. چند تا خواهر و برادر داری. چند تا خواهر و برادر داری.
څو خویندې او وروڼه لرئ؟ څو خویندې او وروڼه لرئ؟ من خیلی بخشش می خواهم. من خیلی بخشش می خواهم. زه ډېره بخښنه غواړم. زه ډېره بخښنه غواړم. من زه خیلی ډېره بخشش بخښنه می خواهم غواړم. دیگر روز خوش باشد. دیگر روز خوش باشد. نور ښه ورځ ولرئ. نور ښه ورځ ولرئ. دیگر نور روز ورځ خوش ښه باشد ولرئ. دیگر روز خوش باشد نور ښه ورځ ولرئ. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. موږ ته اجازت راکړئ تر بلې ویډیو د الله په امان.